هغه د زندان د هیڅ یوه زندانې په شان نه دی. نور بندیان ولچکونه په لاس لري خو د اوسپنې څخه جوړ دستبند اچولی دی. ویل کېږي چې دا 70 کسان په خپلو لاسو وژلي دي. نو له دې امله یې جیسن په ځانګړي کفس کې بند کړی و. یوازې بندیان نه ان زندان ساتونکي هم ترې ویره درلوده او هغه ته یې ډېر د غس په سترګه کتل. خو یوه ورځ یو لا زیات خطرناک سړی زندان ته راغی. نوم یې ورور کوي و. دی د بریتانیا د فوټبال د ټیم مخکینی کپتان و. د اوستار موټر په یوه شوټ سره غورځولی شو. خو همدا ستوری د جعلي میچ د وهلو له امله زنداني شوی و. بندیانو ترې کرکه درلوده او ورته یې بې شرمه خاین وویل. ان ساتونکو هم ښه چلند نه ورسره کاوه، هر وخت به یې وهي. بیا یې ورته تر ټولو کړ کار وسپاره، د نورو بندیانو چټل ځایونه به یې پاکول. خو ډېر ژر حالت بدل شو. تور مشر چې په بلک بوس مشهور و هغه بیا دې پیدا کړ. معلومه شوه چې د ورور کوي جعلي میچ د تور مشر ټول مال له منځه وړی و. تور مشر ویل چې ورور کوي به ژوندي نه پرېږدي. خو بخت ورسره مل و. د زندان مشر د فوټبال ټیم جوړ کړ او غوښتل چې ورور کوي د ټیم روزونکی شي. خو ورور کوي انکار وکړ ځکه د هغه ملګری ورته ویلي و چې د زندان مدیر پخپله د ټیم اوسنی روزونکی دی، نو انکار یې وکړ. کپتان په غوسه شو. ساتونکو ته یې امر وکړ چې دی ووایي او په تور خونه کې بند کړ. کله چې ورور کوي په توره خونه کې بندي و، یو بل بندي ورته مشوره ورکړه چې د بندیانو خپل ټیم جوړ کړي او د ساتونکو پر وړاندې سیالي وکړي. دا هم د ساتونکو د روزنې لپاره او هم د غچ لپاره. مدیر او کپتان دواړو دا خوښه کړه. خو ستونزه دا وه چې بندیان خو ډېرو خو د فوټبال مهارت یې نه درلود. ځینو ککرۍ ماتولې او ځینې هوا ته شاټ والو. یوازې د تور مشر ورونه ښه و خو هغوی نشو کولی د خپل ټیم سره یوځای شي. د شپې کله چې ورور کوي د ځان پاکولو ته ولاړ، دو بندیانو پرې حمله وکړه. دا د تور مشر کسانو غوښتل یې د ورور کوي سترګې وباسي. خو ساتونکي پر وخت ورسېدل. ورور کوي خپله سینه د تولې سره پټه کړه او دروغ یې ویل چې خپله ګیره یې خرابه کړې ده تر څو د بریدګرو جرم پټ کړي. تور مشر دا وفاداري ولیده او له پخواني کرکې تیر شو. خپل ورونه یې د ټیم سره یوځای کړل. د لوبغاړو ستونزه حل شوه خو لا هم یو ګول ساتونکی ورکو. ورور کوي لا مخکې پلان درلود. دا سړی جیسن و چې 3 غټ غټ کسان په یو ګوزار وژلي وو. کله چې ورور کوي جیسن ته بلنه ورکړه، جیسن انکار وکړ. خو کله چې پوه شو مقابل لوری ساتونکی دی، سمدستي راضي شو ځکه چې ساتونکو ته سزا ورکول یې هدف و. ټیم جوړ شو او روزنه یې پیل کړه. بندیانو که څه هم د فوټبال سره مینه درلودل خو مهارت یې نه درلود. ساتونکي بیا پوره روزل شوي و، ځینې خو مسلکي لوبغاړي مو. ورور کوي لومړی د بندیانو فزیکي وړتیا پیاوړې کړه، بیا یې تاکتیکونه ور وښودل. جیسن ته یې د ګول ساتنې زیرک رازونه ور وښول، د کونج نیول، د سنګ کارول او نور خطرناک حرکتونه. دا ټول چلونه که څه هم چالاکي ته اړتیا درلوده خو ضروري وو. د بریا چانس زیاتولو لپاره ورور کوي د ساتونکو د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د زندان د مدیر د منشي نه مرسته واخیسته چې ډیر قیمت پرې ورکړ. له بلې خوا زندان مشر او تور مشر سره پټ کمار وکړ. زندان مشر پر ساتونکو شرط کېښود او تور مشر پر بندیانو. دا لوبه د ژوند او مرګ لوبه شوه. د سیالۍ په ورځ ساتونکو ته ډیر تشویق وشو. بندیان هم له جذباتو ډک وو. که څه هم بریا به د هغوی حالت نه بدلوي خو د هغوی عزت یې لوړاوه کاوه. لوبه پیل شوه. ساتونکو لومړی د بندیانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل. خو بندیان هم سخت وو. یو ساتونکی راوغورځاوه او سخت یې ژوبل کړ. لوبه فزیکي جګړه شوه. جیسن ان د ګول څخه راووت او حمله یې وکړه. ټول حیران شول. کله چې یو ساتونکی د بندیانو دفاع ماتوله، جیسن طوفاني حالت غوره کړ او ساتونکي یې وډار کړل. دا مهال ریفري مداخله وکړه. جیسن هم له دې فرصت نه کار واخیست او پر سیالۍ پښه کېښوده او ښه یې وه. سیالي لا شدیده شوه. جیسن ښه ګولونه وساتل. د لوبې په نیمایي کې ورور کوي ګول وکړ او بندیان یو 0 مخکې شول. ټول خوشحاله شول خو د زندان مشر ډیر خپه شو. په نیمایي کې زندان مشر ورور کوي ته خبرداری ورکړ که لوبه ونه بایلي هیڅکله به یې خوشي نه کړي. د دوهمې نیمایي پیل کې ورور کوي کمزوری شو خو ملګرو یې ملاتړ وکړ. بیا یې فرصت پیدا کړ، بل ګول یې واه او مورال یې بیرته لوړ شو. جیسن بیا ډیر خوشحاله شو. اشتباه یې وکړه، ساتونکو ته یې ګول په لاس ورکړ. ورور کوي د دروغو ټپ واخیست او میدان یې پرېښود. د بندیانو مورال کمزوری شو. ساتونکو هم ګولونه یو برابر کړه. خو کله چې ورور کوي د خپلو ملګرو مایوسه څېرې ولیدې او د زندان د مشر مغروره او د خندا څېره یې ولیدل، بیرته میدان ته راوګرځېد.
او دا ځل یې د پیسو لپاره نه بلکې د ایست لپاره یې لوبه کول. بندیان یو ځل بیا ځواکمن شول. جګړه لا سخته شوه. په وروستیو 30 ثانیو کې توپ ورور کوي ته ورسېد. وروستي مدافع تیر کړ خو د ګول ساتونکي لخوا وغورځول شو. ژر راپورته شو او توپ یې بل ملګري ته پاس کړ چې هغوی ګول وهلو. بندیانو لوبه وګټله. ټول خوشحاله شول. که څه هم مادي انعام نه و خو عزت یې بیرته ترلاسه کړ. په پای کې د تور مشر د ګواښ له امله د زندان مشر مجبور شو چې ورور کوي خوشي کړي. اوس ورور کوي آزاد شو او نور هیچا پرې واک نه درلود. دا و نننۍ کیسه. که نور حیرانوونکي ویډیوګانې غواړئ نو ویډیو ته لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.